بسم الله الرحمن الرحيم. د لقمان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو دیرشمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. څلور دیرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم. دا د حکمت درلودونکي کتاب آیاتونه دي. هدایت او رحمت د نیکو کارو خلکو لپاره چې لمونځ قایموي، زکات ورکوي او په آخرت باندې باور لري. همدغه خلک د خپل پروردګار له لوري په سم لار دي او هم دوی بری موندونکي دي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. له همدې انسانانو نه داسې څوک هم شته چې چټي او عبث خبرې پیری تر څو چې خلک د الله له لارې څخه له علم نه پرته گمراه کړي او د دغه لارې په بلنې پورې مسخري وکړي. د دغه خلکو لپاره سخت ذلیل کوونکی عذاب دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. غته چې کله زموږ آیاتونه اورول کیږي نو هغه په ډیر غرور سره په داسې شان مخاړوي لکه چې هغه سره هغه اوریدلی نه دي. ګواکې چې د هغه غوګونه کاڼه دي. خنو زیره ورکړه هغه ته دی دردناک عذاب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. البته کوم خلک چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره په نعمت پر معمور جنتونه دي چې په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسېږي. دا د الله په وعده ده او هغه برلاسه او د حکمت څښتن دی. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هغه اسمانونه به ستنو پیدا کړل چې تاسو وینئ. هغه په ځمکه کې غرونه خښ کړل تر څو چې هغه په تاسو ونګرځي. هغه په ځمکه کې هر راز خزنده ژوندۍ ساکه خوار کړل او له اسمانه اوبو ورولي او په ځمکه کې راز راز غوره شیان زرغون کړل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. دا خودی د الله پیدا کول اوس ما ته راوخی دغه نورو څه پیدا کړی دي. اصلي خبره دا ده چې دغه ظالمان په څرګنده گمراهۍ کې غورځېدلي دي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن
إن الله غني حميد. مونږ لقمان ته حکمت ورکړی وو چې د الله شکر گزار اوسه. هر څوک چې شکر وباسي د هغه شکر د هغه د خپل ځان لپاره ګټور دی، او څوک چې کفر اختیار کړي کافر شي نو په حقیقت کې الله بے نیازه او خود په خپل استایل شوی دی. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. یاد کړه هغه وخت چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کاوه، نو هغه ویل زویه له خدای سره څوک مه شریکوه، حق دا دی چې شرک ډیر لوی ظلم دی. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. او دا حقیقت دی چې موږ انسان ته د خپل مور او پلار د حق پیژندنې په خپل تاکید کړی دی. د هغه مور د کمزوري د پاسه کمزوري په حال کې هغه راخیسته په خپل ګیډه کې وساته او 2 کلونه په تی ورکول ولګیدل. له همدې عمله موږ هغه ته نصیحت وکړ چې زما شکر وکړه او د خپل مور او پلار شکر پر ځای کړه. همدا زما لوري ته ستاسو راګزیدل دي. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. خو که هغوی پر تا فشار راولي چې ما سره ته داسې څه شریک کړي چې تا ته د هغه معلومات نه وي، نو د هغو خبره هیڅ کله مه منه. په دنیا کې له هغو سره غوره چارچلن کوه، خو پیروي د هغه چا د لارې وکړه چې هغه زمونږ لوري ته رجوع کړی ده. بیا ستاسو ټول راګرځېدل همدا زمونږ لوري ته دي. په هغه وخت کې به زه تاسو ته دروخم چې تاسو څنګه عمل کوئ. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. او لقمان ویلی و چې زوی کیا یو شی که د خردل یعنی د اورید دانې په اندازه هم وي او د کوم لوی غره د تیګې په منځ کې یا په اسمانونو یا ځمکه کې چیرته پټ شوی وي، الله به هغه راوباسي. بېشکه چې الله په دقیق او پټو چارو باندې خبر او پوه دی. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. زوی کیا المنځ قائم کړه، په نیکۍ امر وکړه، له بدۍ نه منع وکړه او هر مصیبت چې در باندې راشي ور باندې صبر وکړه. دا هغه خبرې دي چې د هغو ډیر تاکید کړای شوی دی. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. او له خلکو سره په مخاړولو خبرې مکوه، په ځمکه په خیال مزه. الله هیڅ یو په ځان مین او ویاړ ښکاره کوونکی انسان نه خوښوي. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. په خپل تکي میانه روي غوړه کړه او خپل غږ لږ ټیټ کړه. له ټولو اوازونو څخه ډیر بد आवाज دی خروي. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. تاسو نوینئ چې الله د ځمکې او د اسمانونو ټول شیان ستاسو لپاره مسخر کړي دي او خپل ښکارا او پټ نعمتونه پر تاسو تمام کړي دي. خو حال دا دی چې انسانانو څخه دین خلق دي چې د الله په باب شخړې کوي، بیل دي چې له هغوی سره څه علم وي یا هدایت یا کوم روښنايي ښودونکی کتاب. وَإِذَا
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. او کله چې هغه ته ویل کیږي چې د هغه شی پیروي وکړي چې الله نازل کړی دی نو وایي چې موږ خو به د هغه شی پیروي کوو چې پر هغه باندې زموږ پلرونو نیکونو عمل کړی دی. آیا دوی د همغو پیروي کوي اگر کې شیطان د لمبه وهونکي اور خواته بولي هم؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هر څوک چې ځان الله ته وسپاري او هغه نیکو کار وي هغه په واقع کې یو د اعتماد وړ آسره ونیول او د ټولو چارو وروستۍ پریکړه یوازې د الله په لاس کې ده. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. اوس چې څوک کافر کیږي نو د هغو کفر د تا په خفګان کې ونه چوي د هغو بیرته راتګ همدا زمون په لوري دی. بیا به موږ هغو ته وخی چې هغوی له څه عمل سره راغلي دي. په باوري ډول الله ان دي سينو په پټو رازونو باندې پوهي. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. موږ لږ وخت لپاره هغه ته په دنیا کې د خوند اخیستلو موقع ورکو بیا به هغوی بے وسې کړو یو سخت عذاب لوري ته به راوکاږو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. کتل دوی نه پوښتنه وکړي چې زمکه او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی به ارومرو وایي چې الله وایي سنا ستاینه الله لره ده خو دوی څخه زیاتره کسان نه پوهیږي. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. په اسمانونو او زمکه کې چې هر څه دي د همغه الله دی بشک الله بې نیاز او خود په خپل ستایل شوی دی. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. په زمکه کې چې څومره ونی دي که هغه بوټي قلمونه شي او سمندر مشوانه شي چې هغه ته و نور سمندرونه سیاهي برابر کړي بیا به هم د الله خبرې په لیکلو پایته ونه رسیږي. بشک الله برلاسه او د حکمت څښتن دی. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ستاسو ټول انسانانو پیدا کول او بیا دوهم ځل ژوندۍ کول خو د هغه لپاره داسې دي لکه دیو ساکخ پیدا کول او بیا ژوندۍ کول. حقیقت دا دی چې الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ته نویني چې الله شپه په ورځ کې نغښتې راولي او ورځ په شپه کې غل مر او سپوږمۍ رام کړی دي ټول تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي او آیت نه پوهیږي چې هر څه تاسو کوي الله پرې خبر دی. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا هر څه له دې عمل دي چې یوازې الله حق دی او له هغه پرته چې دغه خلک کوم نور شیان بولي هغه ټول باطل دي او له دې عمل چې یوازې الله د لوړې مرتبه خاوند دی.
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آیتن نویني چې په سمندر کې کشتۍ د الله په فضل سره چلیږي ترڅو چې هغه تاسو ته خپل ځینې نښانې دروخي. په حقیقت کې په دې کې ډېرې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې صبر او شکر کوونکی وي. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. او کله چې په سمندر کې پر دوی یو څپه د چترو غوندې خورا شي نو دوی الله بولی د همغه لپاره د خپل دین په بیخي خالص کولو سره. بیا کله چې هغه په ژغورلو سره دوی وچې ته رسوي نو دوی نه څوک سم لاره میانه روي او اعتدال غوره کوي او زموږ له قانون څخه نه منکرېږي مګر هغه څوک چې بدلوزي او ناشکر دي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای خلکو د خپل پروردگار له غضب نه ځان وساتئ او له هغې ورځې نه وویریږئ چې هیڅ کله یو پلار د خپل زوی له خوا بدله ورنکړي او نه به کوم زوی د خپل پلار له خوا څه بدله ورکوونکی وي. په واقع کې د الله وعده ریښتینې ده. نو د دنیا دغه ژوند تاسو نه غولوي او نه د الله په معامله کې غولونکی یعنی شیطان تاسو غولوي. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. د هغه ساعت یعنی قیامت علم له الله سره ده. همغه باران وروي همغه پوهیږي چې د مایندو په ګیړو کې څو روزل کیږي. هیڅ یو ساکک نه پوهیږي چې سبا هغه د څه ګټې کوونکی دی او نه څوک په دې خبر دی چې په کومه ځمکه کې هغه ته مرګ راتلونکی دی. یوازې الله په هر څه پوهیدونکی او با خبره دی.